یا متکبر د الله جل شانه یو ډیر مبارک نوم دی. دا هر قسم حاجت د پوره کېدو دپاره او د عزت د حاصلولو دپاره د یا متکبر د اسم که تاسو د نن راونیسئ، الله به د هر قسم حاجتونه پوره کړي او هر قسم عزت او محبت به الله جل جلاله تاته د دې اسم مبارک په برکت سره در نصیب. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمرونو خویندو، نن د الله جل شانه یو ډیر مبارک نوم یا متکبر د دې اسم مبارک یو داسې عجیبه تاثیر درته ښیمه چې دا اسم مبارک کله تاسو د دې هغه وظیفه راونیسئ، داسې اسرار او برکات به سي کې چې خپله به ورته حق خیران پاتې شي. دا اسم دا ذکر اصل کې د عابدینو خلکو دی، هغه کسان چې زیات چې کم دی عبادت گزار خلک وي، نو هغه عبادت گزار خلکه د دې اسم مبارک د ذکر ډیر زیات کوي، د حد نه سیوا کوي. او کوم انسان چې دا اسم مبارک په پابندۍ سره وي او ډیر د دې ذکر کوي، هغه انسان هم د الله جل شانه عبادت گزار بنده جوړ شي. ډیر لوی فضایل، ډیر لوی برکات او ډیر لوی اسرار په دې اسم کې الله جل شانه ایښودلي. لیکن د دې سری د زړه صفایي خم ضروري ده. که یو انسان وي زه په تمام دنیا جهان کې مقبول ترین انسان شم، زما عزت الله جل شانه سیوا کې زه د لوی مرتبې خاوند شم، نو هغه د یا متکبر دا وظیفه د نن راونیسي، د انشاء الله چې الله جل شانه به د هغه عزت سیوا کې او داسې مینه محبت او حیبت به ورته الله جل جلاله ورکي چې هر انسان باندې به د زړه نه ګراني. بعضې خلک هغه د زړه نه انسان ته ګراني، بیا به تم هر چاته د زړه نه ګراني، دومره حیبت مینه محبت او عزت به درته الله جل شانه د اسم مبارک په برکت سره درکړي. او که یو انسان دا اسم مبارک یا متکبر دا یو انسان روزانه پابندۍ سره وي، نو الله جل شانه به دا تر د 100 ورځو پورې پابندۍ سره د دې ذکر وکړي، نو الله جل شانه به د دې په برکت سره هر قسم حاجتونه چې د انسان په زړه باندې ارمان وي، نو هغه تمام حاجتونه به الله جل شانه پوره کړي. نو دې وظیفې کولو طریقه خو دا ده، د ټولو اول به تاسو ولیکئ ځان سره په یو کاغذ باندې به ولیکئ المتکبر، بره به ولیکئ بسم الله الرحمن الرحیم، او لاندې به ولیکئ المتکبر. دا هم ولیکو، دا به د ځان سره محفوظ وساتئ. که یو کس پټکي وي، پټکي کې د ځان سره کېدي. که یو زنانه لپټه په سرۍ په لپټۍ کې د ځان ته وتړي، یا یو انسان دی او هغه پټکي نه وخي، هغه داسې هغه چې دی اسرتور سره ګرځي، نو هغه دغه اسم متکبر چې د لیکلی دی دا په دې ښي مټ باندې وتړي، ښي مټ باندې. د دې لحاظ به ساتئ چې چېرته د ګندګۍ ځای ته ګورئ دا تعویض یو نسئ، دا به تا سره په دې مټ باندې وي. بل ته به کوشش کوئ چې 100 ورځو پورې بې شمېره بې تعداده تو دا ذکر کې یا متکبر یا متکبر یا متکبر یا متکبر 100 ورځې مسلسل پابندۍ سره دا ذکر دغه رنګ کې. د دې په برکت سره به الله جل شانه ته یو قسم له حیبت عزت او یو قسم له مرتبه به الله جل شانه ته درکړي چې دا ټول جهان دا به تا سره مینه کوي. هر یو کس باندې به خوږ لګي، هر چا باندې به د زړه نه ګرانې. دا دونه مبارکه او دونه پرتاثیر وظیفه ده. دې نه علاوه چې دا 100 ورځې یا متکبر وظیفه پابندۍ سره وکړي، نو الله جل شانه به د دې وظیفې په برکت سره د ستا هر قسم حاجتونه پوره کړي. ستا په زړه باندې چې څومره ارمانونه هغه تمام ارمانونه به الله جل جلاله د ستا پوره کړي، او دا صرف د دې یا متکبر وظیفې په دې برکت سره. نو یو ډېره زبردسته پرتاثیر وظیفه مې درته وښوله، نو بلکل تاسو کولی شئ تاسو ټولو ته د دې مکمل اجازت دی، هر څوک هر یو کس د دې نه مکمل فایده اخیستلی شي.